ګرانو کتونکو دا د یو داسې لالچي الګ کهاني ده چې هغه د پیسو په چکر کې د سی ای د پاره سمګلین کار شروع کی او ور سره سره د پکې پودر هم سبق لرکای اخره کې پکې د پیسو د پاره خپل اوخه چې کم وی هغه پکې د پیسو د پاره هم مړ کی اخره کې پکې رده س انجام او شیرازه کهانی ته ګرانو کتونکو دا زمنګ دیو ملګری چینل دی دا چینل پتا سو پیژنې دا چینل د نه ډیلیټ شو دی تاسو نه ریکوست دی چینل ته دوباره وزټ وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او تاسو د بلې دنیا د مخلوق ویډیوګانو کته غواړئ نو د چینل ته وزټ وکړئ په دې به تاسو ته د ایلین سره ریلیټډ ویډیوګانې ملاويږي په دې چینل ډېر زبردست کہانی اپلوډ کیږي د چینل نوم دی زبردست مووی د کہانی په شروعات کې مونږ ته د بیری په نوم یو الګ وخی چې د پیسو نه یو ټک بیک راوړی کوړتا او تیر دی بیک ته پاره زیسای کوي د ځمکه وکني چې زه د پیسې په دې ځمکه کې خخه کم خو دې چې د ځمکه وکني په دې کې د اول نه نورې پیسې هم وي د لک پریشان شي دی وی چې زه په د ګوړو په دې تبېله کې خخه کم خو چې د ګړ کې کولاو کې هغه کې د پیل نه پته باندې دنیا پیسې راو ورځيږي لپاسه یعنی د پکور کې هر طرف ته نوټونه د دې نه مخکې د آلات داسې نو د پیری او خيستا غونتا ګرلفرند پیره د زندګي ډیره ښه چلیږي د خپل ګرلفرند سره ډیر زیات خوشاله اصل کې د یو ایر اوسټي د جاز چلی په د باندې یو زړ ډیر غټ مصیبت راشي د په خپل هوټل کې ودی او په د بس یو ګریواله سړی راشي د په دې ځکه بیری چې کوم دا بلیک میل کې د توجه ته په دې جاز چلولو کې ته د تماکو نوشي چې کوم د اغه سمګلینګ کې بیری په دې ځکه د خون ازمکه و تختی د غیمن ریزن دا ویده ته پته دا کو جاز والا ته پته ولګي ما بده دې نه پرې نه لړکی او زما د پایلټ چې کوم لایسن دی دا لایسن به هم رد شي په دې ځکه رته په شکل باندې دا یاره لیدې شي خو دې ځکه وته دا کسو چې زما مونټینم دی او زه د سی ای سره کار کوم د دې نه بعد د بیری د خپل یو ټیم سره میلاو کې او دغه ځکه یو جاز وی دی چې ردینه کپړه لړکی بیری وته ډیر زیات اریان شي دا یو نیو ماډل خسته غونته جاز وی او ردی جاز دوه پاورفل انجن وی د دې نه بعد بیری چې د آلاتو کری بیری هم خوشاله شي بیا بیری د تر د میشن سمجاو کې د ته وې چې د سنټرل امریکا چې کوم دشمنان ملکونه دي په هغه باندې بدا جاز توخته الوزي او د هغه ملکونو برته تصویران وباسي او ردی په باره کې پته اچا ته اومنه بلکې دا زمنګ یو سیکرټ میشن دی د دې پوری چې ته خپل خزیلو سي ته به هم د دې په باره کې خبرې نه کې د بیری په دې خبرو بالکل پروا نه وی بلکې دې دا جاز او لزولو ته تیار وی په دې ځکه مونټي چې څنګه گیټ کولاو کې او بیری فورن دا جاز والو زئی د دې نه بعد بیا په جاز کې ناسي او د جاز کارپټ پرې دی او د دې جاز نه خطر کول شي یعنی د خپل ژوندۍ یو نوې شروعات کوي د دې نه بعد د انټونی یو نوې کس جوړ شي او د سنټرل امریکا چې کم دشمنان ملکونه وي په هغه کې ډېر په خطرو کې دا جاز ډېر لاندې الوزي او د ملکونو له تصویرانو باسي یعنی د ډېر زیاته مزه ور کوي په دې کې بل طرف ته مونټي دا تصویران خپل سینیر ته خو هغه هم ډېر زیات خوشاله شي دلته بیری خپل د ګرلفرند سره واده کړی او راته یو ډکه غونته ماشون زوی هم شوی دی دا جاز چلی بیا یو ځل د ټونی سره میلاو شي او ته وای یاره په دې خرچه باندې و زما کار نه کیږي زما واده مو شو او ډکه زوی مم دی او ته زما د تنخواه لګ بڑاو کا مونټي بیری ته غږ ونه کې خو د په پاناما کې یو خطرناک مشنی هغه تل ورکی او د تل هر خطرناک مشن چې په هغه کې تل ډیره زیاته مزور کوي بیا په دیکھتے وخت چې کمی هغه 1980 راشي د یو ځل په پاناما کې اجازه پېټرول ډکای په دې کې یو درې بدمعشان راشي چې ردو سره تماچې لګیدلې او د مونټي ته وای چې ته غل راشه او زمنګ سره په دې گاډي کې کېنه د بیری سره بل څه اپشن نوي دی غل د سره کېنی او ردو اډې تلاړ شي دوی خپل د مشر پابلو سره میلاو کی په دې ځکه پابلو ته د بیری په باره کې پوره حقیقت پته وی چې د سنټرل امریکا د پاره د هغه چې کم دشمنان ملکونه دي دا هغه تصویرانو باسي بیری چې دا ووري بیرلی وته باندې شروع کی چې نه زه خو د یو عام کمپنۍ د پاره کار کوم زه خو د سی ای د پاره سکار نه کوم پابلو ته خو پته دی وخاندې دی ته وې زتا تاسو نقصان نه رسوم خو بس ته صرف زما یو کار کوه ته اسیم په حوازي زما یو ډیلیوري کوه د دې نه بعد پابلو بین خپل پام ته بند د وې چې موږ ته ډیلیوري کول ډیره زیاته ګرانه ده د دې د وجه موږ ستا خدمت واغستو کو چرې ته زمونږ 1 کیلو مال ډیلیور کې واپس چې 1 کیلو مال به تعالی موږ $2000 درکو بیری چې دا ووري بیری ډیر زیات اریان
اریان شي ولې چې د کې خو د تصویرانو نه ډېرې زیاتې پیسې دي. بیري چې ردې معاینو کې د ته پته ولګي چې په دې کې کمی په کم ځای کې دا رنوی چې کم وي دا ډېر زیات وړوکی وي. د دې نه پهله په دې کې هم ډېر زیات پایلټان چې کم وي هغه مړه شوي. دې بابلو ته ووایي چې ستا سره خو دنیا پیسې دي ته دا رنوی غټی ولې نه. بابلو ورته وایي که په دې کې کار کولی شي خو کوه که نه ردې ځای نه ګیر لګوه. دې ځای کې د بیري هیګو چې کم وي دا هټ شي دی ورته ټیک ته هم په دې رنوی به زه تاله دا ډیلیوري کوم خو کوم ځای چې ته یادې هغه نه بلکې زه چې تا ته کوم ځای یادوم ته ډیلیوري به ستا کسان هلته راځي او د هغه ځای نه به سامان چوتوي. زه به ورته دا ټول سامان په هغه ځای کې غورځوم. بابلو کسان چې کم وي د ته دا جهاز لوډ کړي خو په دې ځای کې د پایلټ په سیټ باندې یو کس ناست وي. بیري ورته ووایي چې دا جهاز د هول نه ډېر زیات دروند دی او موږ دې کې دا سامان ونشو وړی او بل طرف ته پسې په د پایلټ په سیټ ناست دی. دا پایلټ د دې سیټ نه دا کس راکوز کړي. د دې نه بعد بابلو ته یو ګوډ لک والا آر ورکړي او د دې نه بعد دا جهاز ډېر په سمجدارۍ د دې رنوی نه روان کړي. په دې ځای کې په بیري باندې خلک سټې ولګوي چې دی ردې ځای نه دا جهاز نشي چوتولی خو بیري په ډېر سمجدارۍ دا جهاز د دې ځای نه چوت کړي. یو ځل خو راته دا جهاز واپس کړي خو دی بیا چوت کړي او په ډېر مشکل سره د دې ونو نه دا جهاز دی بچ کړي او ردې ځای نه دی ځان وباسي. خو بل طرف ته د دا جهاز د یو اس اے چې کوم ملیټري وي د هغو په نظر کې راشي. بیري ته د دې پوج په باره کې بالکل پته نه وي چې تو ته زما پته ولګېده. دی دا جهاز په آټو پایلټ باندې سیټ کړي او په دې جهاز کې لاندې یو ډیګی وي هغه لر کړي. د دې نه چې کوم مال وي هغه د دې بابلو کسانو ته دی راغوځار کړي او دغه ځای نه لاړ شي. دی خپله ډیلیوري پوره کړي. په بل پیره چې کله دی کولمبیو ته راشي بابلو او د هغه ورور د دپاره یو ډېره بهترینه پارټي ارینج کړي او دله د پیسو یو ډک بیک ورکړي. خو په دغه ځای کې د ده بدقسمتي وي چې په دې ځای کې فوج راشي او هغه د بابلو دا کور د چارو طرف نه راګیر کړي. په دې ځای کې بابلو بیري ته ووایي چې ته بهر مه راوځه او زه د دې آلات کنټرول کولو کوشش کوم. خو په دې ځای کې ډېرې ډزې ډوزې او بیري دې ته نشي ټینګېدی. ردې د وجې دی هم په بابلو پسې بهر د دې ځای نه ورمنډه کړي. خو د بدقسمتي وي په ده پسې فوج راشي او دا پابلو دا ټول راګیر کړي. د دې نه بعد بیا موږ پابلو او د پابلو رور چې کوم هغه ته پولیسان پرېږدي وایي دا بې ګناه دی او بیري په جیل کې پروت دی. په دې ځای کې په ده پسې مونټې راشي. بیري په دې ځای کې خصم ټکولی د ده نه دوه غاښونه هم وښکلي. د مونټې ته وایي چې ما وباسه. مونټې ورته وایي ستا ډېره بدقسمتي ده او سهار به دا پوجان په کور باندې به دا پولیسان چې کم دي دوه ریټ وښیي ستا باندې د پوډرو سمګلینګ حادثه ده. په دې ځای کې بیري ډېر زیات خفه شي ولې چې خپله فیملي دی په دې هر سره کې نه راولي. دی په دې ځای کې د مونټې نه مدد غواړي. بیري ته دا پته بالکل نه وي چې مونټې ما خپل په جال کې روپرو نور مې هم را دننه کوي. په دې ځای کې ورته مونټې ووایي چې زه خو ستا مدد کوم خو په بدله کې به ته هم زما مدد کوې. زموږ سره په خوا کې یو ملک دی په هغه کې د حکومت خلاف باغیان ولاړ دي او دغه باغیانو ته به ته اتیار رسې او زموږ حکومت غواړي چې دا اتیار ته ورسې. دا ذمواري هغو زما په کندو لګولې ده. په دې کې امریکا چې کوم سرکار دی د هغه نوم پکې بالکل را نه. په دې ځای کې د مونټې سره یو بهترین پایلټ وي د بیري په شکل کې. د بیري ته ووایي چې زه ستا کریمینل ریکارډ خو نشم ختمولی خو ته خپل د فیملی سره یو وړوکی غونته ټاون دی چې د هغې مینا نوم دی ته خپل د پوره فیملی سره هغه ټاون ته ځان راورسوه. د دې نه بعد بیري چې کله خپل کور ته لاړ شي د خپل د کور سامان چې کوم وي دا ټول په پیکینګ باندې شروع کړي. سهار وختې چې سونور لګي بیري دا کور پرېښی او د هغه مینا ټاون ته ورسي. په دې پوره ټاون کې صرف 2000 خلک پاتې کېږي. دوله یو وړوکی غونته کور ورکوي. دا یو ټوټه پوټه کوري. بیري د کور په سیټینګ کې لګیا د باندې د ګاډۍ اواز ولګي. په دې ځای کې په ده پسې مونټې هم ځان دلته را رسولی. مونټې بیري د ځان سره بوځي او 2000 ایکړ باندې یو غټه غونته ځمکه یې دی. بیري ته ووایي چې دا ټوله ځمکه د نن نه بعد نه ستا ده. بیري ډېر زیات اریان شي چې دا څنګه دومره غټه ځمکه زما ده. تنخوا خو د بړاوله نه او آخر دومره غټ ایرپورټ د ماله ولې راکړو. بیري دلته کې خپل آس پاس وګوري. د بیري په ده باندې یقین بالکل نه وي ځکه چې د وست پورې خو د زما تنخوا نه بړاول. په دې ځای کې مونټې د یو پیټۍ نه ډکنک خولاو کې په دې کې AK-47 اتیار پراته وي. دا صرف د بیري دا کار ده چې دا اتیار صحیح ځای ته رسول. په دې ځای کې دی دله یو سیب غونته میپ هم ورکړي چې د دې میپ په ذریعه دا اتیار کم ځای ته رسولي او په کم ځای کې پوج تعینات دی ته په هغو له په ډېر اسانۍ دوکه ورکولی شي. د دې نه علاوه د بیري له بیک ورکړي کم بیک چې دنه د پابلو په کور کې پوجانو اغوستی. د دې نه بعد د بیري سره د ده د منې کولو څه بله لاره نه وي. ده ته پته ولګي چې اوس خپل ښځې ته رښتیا آل وهل دي. د دې نه بعد د کور ته راشي او د ښځه ده ته ډېره زیاته خبرې سناو کړي چې تا موږ د غټ ښار نه راچوت کړو
کړو او د دې 2000 په خلکو په منځ کې دی واچولو دی کې واشل ماشین او فرج ایس نشته زب خپل وړه څنګه ساتم په دې ځکه بیري تیلا نوټونه ورکی چې دا والا په دې ار سره ملاويږي او دې په دې ځکه خپل خزیتا بالکل صفا خبره وکي چې زب کم ځکه کار کوم او پیسې ماته څنګه ملاو شوې د دې نه بعد 1981 بیا یو پاټ راشي چې بیري پجاز کې اصله اچولي او د یو آیلند وی اغه تا ورکوشي دا د نیکاراګو یو آیلند وی د بیري دا مطلب وی چې دا خلک په زما سواګت بیري چې دل تر ورسید ته پته ولګي چې دا خلک د اتیارو پروا بالکل نه ساتي بلکې دا ټول کسان د بیري نه بوټان او دغه چشمه والی بیري د دې جنا جاز والو زی او د فورن مونټي ته فون کی مونټي ته وای چې دغه په اصلي سفروا نشتا مونټي وته په خبرو دی نه پويګم خوستا کار د اصله رسولي او ته دوباره اصله ورسوا د دې نه بعد بیري بیا د آیلند تراشي او د پیرلاده سره خپل د سیفټۍ د پاره بیسبورډ بولی او د دې کسانو د پاره اصله راوړي او دولسه توپې راوړي نو د دې د وجې دا کسان ډیر زیات خوشاله شي بیري وته د ارسرواله خو زما خواته را نشي دغه نه بعد پابلو او د دورونه دلته کې پته پسې راشي دا بیري ته وي منګ جنگ د پاره نه راغلي اصل کې د جنگ د ډونګ منګ را چاو کړل چې امریکا زمنګ مدد وکي او منګ لا اتیار راکې او د بیري ته بیا رده هغه اوپرو کې ته زمنګ د پاره پاوډر خرڅوا او د قصې $2000 ته خپل کمیشن پدې کې اخلا ګرانو کتونکو دا زمنګ د یو مرګري چینل د پښتو اوډ دا چینل په تاسو پیژنې دار نه ډیلیټ شي خو دا چینل نوې جوړ کو د چینل ته وزټ ضرور وکړئ او دا زمنګ یو بل سیکنډ چینل دی په دې باندې به تاسو ته د الینو ویډیوګانې کاتو ته ملاويږي کستا سوړه غواړي د دې چینل وزټ ضرور وکړئ د دې چینل نوم دی زبردست مووی او پدې کې په حقیقت کې تاسو ته زبردست مووی یعنی ملاويږي کتو ته ګرانو کتونکو د دې مووی سیکنډ پارت په هم ډیر زر راشي چې په هغه کې بیري څنګه خپل اوخه هم او د بیري په دې کې څومره بیانک انجام راوځي په اخره کې ولې چې سکري هغه بری به دا ډیره انټرېسټینګ کہانی دا کہانی تر باندې خو لګي چینل در سره سبسکرایب کړئ